کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. طا سین میم دا د کتاب مبین آیاتونه دي. اے نبی صلی الله علیه وسلم شاید چې تبا په دې غم کې خپل ځان ختم کړي چې دا خلک ایمان نه راوړي. کومګه اوغاړو نو په دوی باندې د اسمان نه داسې نخي نازلولې شو چې د دوی سټونه با هغه ته ټیټ شي. د خلکو ته چې د رحمان د طرف نه کم نوې نصيحت راځي نو دوی تری مخ اړوي. اوس چې دوی دا دروغ غنلې دي نو ډېر ضرب ورته د هغه سیز حقیقت په مختلفو طریقو سره معلوم شي په کم پوري چې دوی ټوکی کوي. او آیا دوی چرته ځمکې ته ندی کتلی چې مونږ پکې څومره هر قسم خخه بوټي پیدا کړی دي؟ یقینا چې په دې کې یو نه خدا خو په دوی کې اکثر خلک منون کې ندي. او حقیقت دا دی چې ستاسو رب زبردست هم دی او رحم والا هم دی. دوی ته د هغه وخت کې ثواب راو کله چې ستاسو رب موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو ظالم قوم ته لاړ شه ته فرعون قوم ته. آیا هغه نه یریږي؟ هغه ارز وکړو اے زما ربا زما سره یره دا چې هغه به ما دروغجن وګڼي. زما سینه تنگ کیږي او جب مینه چلیږي. تو هارون ته رسالت ولېګا او په ما باندې دا غوي د یو جرم الزام هم دی نو یریګم چې هغه به ما قتل کړي. الله او فرمایل هرگز نه تاسو دوانه لاړ شئ زمونږ نخي وېسئ مونږ بس تاسو سره هر څه اورو. دوانه فرعون ته ورشئ او ورته وایي چې مونږ رب العالمین د دې لپاره را لېګلیو چې تو بنی اسرائیل زمونږ سره ولېږي. فرعون وویل ولی مونږ ته په خپل کور کې په وړکوالي کې پاللې نه وې. تا د خپل عمر ډېر کلونه زمونږ کړه تیر کړل او بیا دې هغه څه وکړل چې هغه دې وکړل. ته ډېر ناشکر سړی یې. موسی علیہ السلام ورته په جواب کې وویل په هغه وخت کې دا کار زمانہ په ناپوهتیا کې شوی وو. بیا زستا د یری نه او تختیدم دا غین رستراتا خپل رب حکم راکړو او زی پر رسولانو کې شامل کړم. پاتې شو ستا احسان چې تا په ماز باطلې دي نو دا غي حقیقت خدا دې چې تا بنی اسرائیل غلامان کړی وو. فرعون ویل او دا رب العالمین سوي. موسی علیہ السلام جواب ورکړو د اسمانونو او د ځمکې رب او د هغه ټولو سيزونو رب کم چې د اسمانونو او د ځمکې په منځ کې دي کته یقین کوونکی یې. فرعون د ځان نه غیر چا پر خلکو ته ویل اورئ موسی علیہ السلام ویل ستاسو رب هم او ستاسو د تیر شو پلار نیکونو رب هم. فرعون حاضر خلکو ته ویل ستاسو دا رسول صاحب چې تاسو لاره لګل شوی دی دا خو بالکل پاگل معلومیږي. موسی علیہ السلام ویل هغه د مشرق او د مغرب او سچ د دې په منځ کې دي دا غي ټول رب دی کو تاسو سو عقل لرئ. فرعون ویل کو تا زمانه بغیر بل څوک معبود اومنو نو تا به هم په هغه خلکو کې شامل کړم کم چې په قیدخانه کې پراته دي. موسی علیہ السلام ویل اگر چې زه درته راوړم یو واضح سیز هم. فرعون ویل خدا راوړه کو تریختنی یې. د هغه د دی وینا سره موسی علیہ السلام خپل همسا وغورځولا او یو دم هغه یو ښکارا اژدها شوا. بیا هغه خپل لاس د ترخ نه راوېستو او هغه د ټولو کتونکو په مخ کې ځلېدو. فرعون خپل غیر چاپیره سردارانو ته وویل دا سړی واقعي چې یو ماهر جادوګر دی. دی غواړي چې تاسو د خپل جادو په زور د خپل وطن نه بهر وباسي. اوس وای تاسو ماته څه حکم راکوي؟ هغه ورته وویل دی او د ضرور ایثار کړه او خارون ته نوکران اولېګا چې ټول په جادوګران درته راولي. نو یو ورځ په مقرر وخت جادوګران راجمع کړي شو او خلکو ته وویل شو آیا تاسو به غونډې ته ځئ؟ کې دي چې مونږه د جادوګرانو په دین پاتې شو خو چې هغه غالب شو. سو وخت چې جادوګران میدان ته راغلل نو فرعون ته وویل آیا مونږ ته انعام ملاويږي کومګه غالب شو؟ هغه وویل چې او تاسو خو بیا په نزدېکانو کې شامل شئ. موسی علیہ السلام وویل وګرځوي سوچ تاسو غرزول غواړئ. هغه فورا خپل رسۍ او همساګانې وګرځولې او وی ویل د فرعون په برکت سره به مونږ غالب کیږو. نو بیا موسی علیہ السلام خپل همسا وګرځولا او یو دمی هغه ټول هر څه تیرول شروع کړل کم چې هغه د دروغ جوړ کړی وو. په دې سره ټول جادوګران به اختیار په سجده پرې وتل او وی ویل چې مونږه اومنو رب العالمین د موسی او د هارون رب. فرعون ویل تاسو د موسی خبره زما د اجازت نه مخکې اومنله. دې ضرور تاسو مشر دی چې تاسو ته جادو خودلې دی. اوس به درته پته ولګي زبستاسو لاس او خپې د مخالف طرفونو نه پرې کړم او تاسو ټول به پسولې وخېجو. هغوی جواب ورکړو هیڅ پروا نشته مونږ به خپل رب ته ورسیږو
او زمونږ دا امید دی چې زمونږ رب با زمونږ ګناهونه معاف کړي ځکه چې مونږ د ټولو نه اول ایمان راوړی دی مونږه موسی ته وحی ولېګلا چې شپه پشپا زما بندگان د ځان سره وباسا پتا سو پسې با ورستو خلق درځي پدې باندې فرعون د فوزونو د راجم کولو لپاره خارون ته خبريال ولېګل او ورته وویل چې دا یو موټی خلق دی او دوی مونږه ډېر خفه کړیو امونږه داسې یو ډله یو چې زمونږ کار هر وخت بیدار اوسېدل دي په دې طریقه مونږه هغوی داوی د باغونو چینو خزانو او خوخو کورونو نه را بهر کړل داوی سره خو او شو دارنګي کار او بل طرف ته مونږه بنی اسرائیل د دې ټولو سيزونو وارثان کړل د سحر کېدو سره دا خلک په هغوی پسې روان شو کله چې دوانه ډلې یو بل ته مخامخ شوې نو د موسی عليه السلام ملګرو چغې کړې چې مونږ خو اونې وېشو موسی عليه السلام ورته وویل هرگز نه زما سره زما رب ملګری دی هغه به ضرور ماته لار ښیي مونږه موسی عليه السلام ته د وحی په ذریعہ حکم وکړو چې په خپل همسا سمندر وها یو دم سمندر اوښلیدو او هر ټوټي د یو لوی غر پشان شو دې ځای ته مونږه هغه بل ډل هم نږدې راوستله موسی عليه السلام او کم خلک چې داغو سره وو هغه ټول مونږه بچ کړل او نور مو غرق کړل په دې واقعیا کې یو نه خدا لیکن په دې خلکو کې اکثر خلک منون کې ندي او حقیقت دا دی چې ستارب زبردست هم دی او رحیم هم دی او دوی ته د ابراهیم علی السلام کې ثواب روا سو وخت چې هغه د خپل پلار او د خپل قوم نه تپوس کړي وو چې دا سسي جون دي چې تاسو عبادت کوئ هغه جواب ورکړو موږ د بوتانو عبادت کوو او هم د دې په خدمت کې لګیای ابراهیم علی السلام ته تپوس کړو آیا دوی تاسو خبره اوري کله چې تاسو دوی ته आवाज کوئ یا دوی تاسو نفع یا نقصان در رسولي شي هغه جواب ورکړو چې نه بلکې مونږ خپل پلار نکو په دې کار دغه سیمندلې دي ابراهیم علی السلام ورته وویل تاسو چرته په غړې دل سترګو هغه سيزونه کتلې هم دي د کوم سيزونو بندگی چې تاسو او تاسو مخکینی پلار نکو نه کوي زما خو دا ټول دشمنان دي به د یو رب العالمین نه چې هغه زه پیدا کړم نو هم هغه راته سملار خي او هغه رب چې مال خوراک را کوي او اوبو را کوي او چې کله بیمار شم نو هم هغه را له شفا را کوي او هغه رب چې مال با مرګ راولي او بیا بمی دوباره راځوندې کوي او هغه رب چې داغونه زه امید لرم چې د قیامت پر ورځ با هغه ما خپل غلطي معاف کړي د دین رستو ابراهیم علی السلام دعا وکړه اے زما ربا مالا حکمت راکړه او ما د صالحانو سره شامل کړه او پرستانو خلکو کې مال رښتینی شهرت راکړه او ما د نعمتونو د جنت په وارثانو کې شامل کړه او زما پلار معاف کړه بشکا چې هغه په گمراهانو کې شامل دی او ما په هغه ورځ مرسوا کوا په کوم ورځ چې با دا ټول خلک بیا راځوندي کیږي په کوم ورځ چې نه مال څه فائدہ ورکوي او نه اولاد بغیر د دینا چې څوک الله ته په قلب سلیم سره حاضر شي په هغه ورځ با جنت پرهیزګارو خلکو ته نږدې کړي شي او دوزخ با بیلاری خلکو ته ښکارا کړي شي او داوی نه با تاسو کړی شي چې اوس کمزې دي هغه معبودان چې تاسو به الله پر خودو او داوی عبادت به مکولو آیا هغه تاسو سو مدد کوي یا هغه د خپل ځان بچاو کولی شي بیا با هغه معبودان او دا گمراهان خلق او د ابلیس لخر ټول په هغه کې د یو بل د پاسا ور اوغرزولی شي هل تبدی ټول په خپلو کې جګړې کوي او دا گمراهان خلق با خپل معبودانو توای چې په خدای مو دي قسم وي مونږ خو کار په گمراهۍ کې پراتو وو چې تاسو لمو د رب العالمین درجه درکولا او مونږه نور چانا بلکې مجرمانو خلقو په دې گمراهۍ کې واچولو اوس مو نسوک سفارششته او نسوک خوب دوست کاش چې مونږ ته یو ځل بیا د واپس تلو موقع میلاو شي نو مونږ به مؤمنان شو یقینا چې پدې کې د عبرت لو یا نخدا خو پدې کې اکثر خلک ایمان راوړونکي نه دي او حقیقت دا دی چې ستارب زبردست هم دی او رحم کوونکي هم دی د نوح علی السلام قوم رسولان دروغ وګڼل یاد کړئ کله چې داوی رور نوح علی السلام هغه ته ویلی وو آیا تاسو یریږئ نه زستاسو د پاره یو امانتدار رسول یم نو د الله نه ویریږئ او زما خبره اومنئ زه درنا پدې کار څه بدله نه غواړم زما بدله خو د رب العالمین په ذمہ ده
نو تاسو د الله نه ویریږئ او بے خطره زما خبره اومنه. هغوی جواب ورکړو آیا مونږ ستاو منو حال دا چې رزلانو خلکو ستا پیروي اختیار کړی ده. نوح علیہ السلام ورته وویل ما تاسو پته ده چې داوی عملونه څنګه دي، داوی حساب خو زما د رب په ذمہ ده. کاش چې تاسو د لګي په نه کار واخلئ. زما دا کار نه دی چې څوک ایمان راوړي نو زه دې هغه شړم. زه خو بس یو سړی یم چې خلک صفا خبروم. هغوی ورته وویل چې اے نو کو تو من نشوي نو پلانتیانو کې به ضرور شامل شي. نوح علیہ السلام دعا وکړه اے زما ربا زما قوم زه دروغجن وګڼلم او زما او د دوی په منځ کې صفا فیصله وکړه او مالا او زما سره چې کم مؤمنان دي هغوی له نجات راکړه. اخر دا چې مونږه هغه او داغه ملګری په ډکه کشته کې بچ کړل او بیا مو باقی پاتې خلک غرق کړل. یقینا چې پدې کې یو نه خدا خو پدې کې اکثر خلک منون کې نه دي او حقیقت دا دی چې ستاره زبردست هم دی او رحیم هم دی. عادیانو رسولان دروغجن وګڼل. یاد کړه هغه وخت چې کله داغوی رور هود هغه ته ویلی وو آیا تاسو یریږئ نه زستاسو د پاره یو امانتدار رسول یم نو د الله نه ویریږئ او زما خبر اومنئ. زه په دې کار ستاسو نه هیڅ بدل نه غواړم. زما بدله خو د رب العالمین په ذمہ ده. دا ستاسو څه حال دی چې په هر اوچت ځای باندې بے فائدې یو یادګاری ځای جوړوي او لوی مانای آبادوي لکه چې تاسو به همیشه اوسئ او کله چې څوک رانیسئ نو ډیر په ظلم سره رانیسئ نو د الله نه ویریږئ او زما خبره اومنئ. د هغه ذات نه ویریږئ چې تاسو له هغه څه درکړی دي چې تاسو ته معلوم دي. تاسو له ساروی درکړل، اولاد درکړل، باغونه درکړل او چینه درکړې. ما سره تاسو په حق لا د یوې لوی ورځې د عذاب یره ده. هغوی ورله جواب ورکړو که ته مونږ ته نصیحت کوي او که نه کوي زمونږ د پاره دوانه یو برابر دي. دا خبرې هم دغه سره روانې دي کیږي او مونږه عذاب دن کې نه یو. اخر دا چې هغوی هغه دروغجن وګڼو او مونږه هغوی هلاک کړل. یقینا پدې کې یو نه خدا لیکن د دوی اکثر خلک منون کې نه دي او حقیقت دا دی چې ستاره زبردست هم دی او رحیم هم دی. قوم سمود رسولان دروغجن وګڼل. یاد کړه هغه وخت کله چې داوی رور صالح هغوی ته وویل آیا تاسو یریږئ نه زستاسو د پاره یو امانتدار رسول یم نو د الله نه ویریږئ او زما خبره اومنئ. زه په دې کار ستاسو نه څه بدله نه غواړم. زما اجر خو د رب العالمین په ذمہ دی. کم سيزونه چې دلته دي آیا تاسو به په دې کې هم دغه سي په اطمینان سره پرې خو دې شئ؟ په دې باغونو او چینو کې په دې زرعي ځمکه او کجورو کې چې غونچکونه درس نه ډک دي تاسو غرونه تراشئ او فخریا مانې پکې جوړوئ. د الله نه ویریږئ او زما خبره اومنئ. د هغه بے مهاره خلکو خبره ممنئ چې په ځمکه کې فساد راپورته کوي او د اصلاح یو کار نه کوي. هغوی جواب ورکړو پتا جادو شوی دی تو خو زمون پشان انسان یې نور هیڅ نه یې راوړه سنخه کته رښتینی یې. صالح علی السلام ویل دا او خدا یو ورځ د دې د اوبوس کلو دا او یو ورځ ستاسو د ټولو د اوبو وړلو دا هرگز مچړی کنه نو د یوې لوی ورځې عذاب تاسو راګیر کړی. خو هغوی دا غیخ په پرې کړی او اخر دا چې هغوی پیمانه شو نو هغوی عذاب راګیر کړل. یقینا پدې کې یو نه خدا لیکن پدې کې اکثر خلک منون کې نه دي او حقیقت دا دی چې تاسو رب زبردست هم دی او رحیم هم دی. د لوط علیہ السلام قوم رسولان دروغجن وګڼل. یاد کړه هغه وخت کله چې داوی رور لوط علیہ السلام هغوی ته ویلی وو آیا تاسو یریږئ نه زستاسو د پاره یو امانتدار رسول یم نو د الله نه ویریږئ او زما خبره اومنئ. زه په دې کار ستاسو نه څه بدله نه غواړم. زما بدله خو د رب العالمین په ذمہ ده. آیا تاسو د دنیا په مخلوق کې ناری نول ورځئ او ستاسو رب چې ستاسو د پاره ستاسو په خزو کې څه پیدا کړی دي هغه پرېږدئ بلکې تاسو خو د حد نه تیر شوي خلک یې. هغوی ویل اے لوط کته د دې خبرو نه منه نشوي نو کم خلک چې زمونږ د کلو نه استری شوي دي په هغوی کې به ته هم ضرور شامل شي. هغه ورته ویل ستاسو په عملونو چې کم خلک د خفغان نسوځي زه په هغوی کې شامل یم. اے ربا مالا او زما اهل عیال د دوی د بدعملۍ نه نجات راکړي. اخر دا چې مونږه هغه او دغه ټول اهل عیال بچ کړو بغیر د یوې بډای نه چې هغه پرستو پاتې کېدونکو خلکو کې وا. بیا باقی خلک مو تباہ کړل
او په هغوی مو باران راو ورو ډیر خراب باران وو کم چې پاغه يرولو شو خلکو نازل شو یقینا پدې کې یو نخدا خو پدې کې اکثر خلک منون کې ندي او حقیقت دا دی چې ستاره زبردست هم دی او رحیم هم دی ایکوالو رسولان دروغجن وګڼل یاد کړئ هغه وخت کله چې شعیب علیہ السلام هغه ته ویلی وو آیا تاسو یریږئ نه زه تاسو د پاره یو امانتدار رسول یم نو د الله نه ویریږئ او زما خبره ومنئ زه په دې کار تاسو نه څه بدله نه غواړم زما بدله خو د رب العالمین په ذمہ ده پیمانه ټیک ډکوي او چاته نقصان مور کوي په صحیح تل تول کوي او خلکو لا داغوي سجنا کم مور کوي پزمکه کې فساد راپورته کوونکی مگر ځای او د هغه ذات نه ویریږي چې تاسو او تاسو نو مخکینی نسلونه پیدا کړی دي هغه ویل پتا جادو شوه دی ته نور هیڅ نه یې خو زمون پشان انسان یې او مونږ خو بالکل تا دروغجن ګڼو کتو رښتینه یې نو په مونږ باندې د اسمان نه یو ټوټه راوغورځوا شعیب علیہ السلام ویل تاسو چې څه کوي هغه زما رب ته معلوم دی هغه دروغجن غنو اخر دا چې د چترې والا د ورځې عذاب په هغه راغی او هغه د ډېر يرونکي ورځې عذاب وو یقینا پدې کې یو نه خدا خو پدې کې اکثر خلک منون کې ندي او حقیقت دا دی چې ستاره زبردست هم دی او رحیم هم دی دا د رب العالمین را لګلې شوی پیغام دی دا یو امانتدار رو ستا په ځل نازل کړي دی د پاره د دې چې ته په هغه خلکو کې شامل شې څوک چې د الله د طرف نه د الله مخلوق خبردار وي په صفا عربی ژبه کې او د مخکینو خلکو په کتابونو کې هم دا موجود دی آیا د دې مکی والو د پاره داس نه ده چې د دې کتاب حقیقت د بنی اسرائیلو عالمانو ته معلوم دی لیکن د دوی د زد حال خدا دی چې کچري مونږ دا په یو اجمی هم نازل کړي وي او هغه دا فصیح عربي کلام دوی ته اورولې وي نو بیا به هم نه منلو دغه رنګي مونږ دا ذکر د مجرمانو په ظلم کې ورټوم بلې دي هغه په دې ایمان نه راوړي تر سوچي دردناک عذاب لیدلې نوي بیا چې کله پری هغه په نه خبرې کې راشي نو وايي آیا اوس مونږ ته څه مهلت ملاوي دي شي نو آیا دا خلق زمون عذاب ته تلوار کوي آیا ستاسو خیال دی کومګه ډیر کلونه دوی ته د عيش کولو مهلت هم ورکړو او بیا پری هغه سیز راشي د کم سیز نه چې دوی یې وروړي کیږي نو د عيش کم سامان چې دوی لا ورکړي شوی دی آیا هغه به د دوی څخه پکار راشي ګورا مونږه یو کله حل تبا کړی دی چې دا غوي د پاره خبردارون کې وو او هغه ته د نصيحت حق ادا کړی وو او مونږه ظالمان نه وو دا کتاب مبین شیطانانو نه دی راکوس کړي نه دا کار دا غوي سره خای او نه غوي داسې کولی شي هغه خو د دې د اوریدونو هم لري ساتل شوی دی پس اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله سره بل معبود ته आवाज مکوا کنه نو ته به هم په سزا مندونکو کې شامل شې خپل نږدې رشداران ويروا او په مؤمنانو کې چې کم خلک ستا پیروي اختیار کړي هغه تخپلا وګخ کته ساته لیکن که هغه ستا نافرمانی وکړي نو ورته وایا چې څه کارونه تاسو کوي داغه ذمہوار زنیم ما خپل غاړه خلاص کړه او دې خبرې وګونی تر رسوي او په هغه کې اکثر دروغجن وي پاتشو شاعران نو په هغه پسې خو گمراه خلک روان دي آیا تو ګورې نه چې هغه په هر کند کې سرګردانه ګرځي او هغه سوای چې کوي نه بغیر دا خلکونه چې ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل او الله ډېر ډېر یاد کړو او چې کله پری ظلم وشو نو صرف بدلې واغستلا او ظالمانو تبا زر معلوم شي چې هغه د کم انجام سره مخ کیږي